السلام علیکم. د ریحان نیوز میډیا درنو لیدونکو پام وراړوم د نن ورځې مهمو او وروستیو خبرونو ته. بسم الله الرحمن الرحیم. بایدن وایي د کابل هوایي ډګر له لارې د خلکو د ایستلو عملیات خطرناک دي. ولسمشر جو بایدن له امریکایانو سره ژمنه کړې چې له افغانستانه به یې وباسي او خبرداری ورکړې چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر له لارې د زرګونه کسانو د ایستلو عملیات خطرناک دي. د امریکا ولسمشر تیر ماښام په خپله وینا او وروسته د سوال ځواب په غونډه کې د وسلوالو د حملو احتمال ته پام سره له کابله د وتلو عملیات خورا پراخ او ستونزمن وبلل. له افغانستانه د وتلو ماموریت خطرناک دي. زموږ پوځیانو ته هم خطر لرلی شي او په ډېرې سختۍ ترسره کیږي. دا چې وروستۍ پایله به یې څه او څنګه وي یا زیانونه به ولري که نه زه څه نشم ویلی، خو د اعلی سرقمندان په توګه ډاډ درکوم چې ټول ضروري امکانات به ورته ځانګړي کړم. د امریکا ولسمشر زیاته کړه په داسې حال کې چې طالبان د نړیوال مشروعیت د ترلاسه کولو هڅه کوي او د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د امریکا له متحدانو سره په ګډه کار کوي څو وګوري چې پر طالبانو څه ډول نړیوال فشار راوستلی شي. پر ښاغلي بایدن او ادارې د هغې ګډوډۍ له کبله چې د امریکایي پوځیانو او د هغو د افغان همکارانو د وتلو پر مهال د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې رامنځته شوه سخت انتقادونه وشول او بېګانۍ څرګندونې یې تر ډیره همدې انتقادونو ته په ځواب کې وي. ترکیه وایي اروپایي ټولنه دې د افغان کډوالو د څپې مخنیوي ته اقدام وکړي. ولسمشر رجب طیب اردوغان له اروپایي ټولنې غوښتي دي چې له افغانستانه د کډوالو د څپې د مخنیوي لپاره سمدستي اقدام ورکړي. د ترکیې ولسمشر دا څرګندونې پرون ماښام د یونان له صدراعظم سره په ټلیفوني خبرو کې چې له افغانستانه د اروپا پر لور د افغان کډوالو د پراخ څپې پر وتلو متمرکزې وي وکړي. د ترکیې د ولسمشر دفتر د ښاغلي اردوغان له قوله په یوه بیان کې ویلي چې که له افغانستان او ګاونډیو هیوادونو سره یې د مرستې لپاره لازم تدابیر ونه نیول شي نو له دې هیواده د کډوالو د پراخې څپې د وتلو امکان شته. اردوغان ویلي ترکیه چې له ایران سره پر سرحدونو کې یې کلک تدابیر نیولي له تهران سره د افغان کډوالو په اړه د خبرو په حال کې ده. اکثریت افغانان د ایران له لارې ترکیې او له هغه ځایه اروپا ته ځي. په عین حال کې یونان هم ټینګار کړی چې پرې به نږدې د 2015 کال تجربه چې په ترڅ کې یې سلګونه زره کسان د قاچاقبرانو په مرسته په کښتیو کې له ترکیې څخه یونان ته ولاړل تکرار شي. یو بهرنی سرتیری وایي له افغانستان نه وځم څو افغان همکاران مې راسره نه وي. د بریتانیا د سمندري ځواکونو یو پخوانی سرتیری چې په افغانستان کې د حیواناتو یو پناهځای جوړ کړی وایي د دې مرکز د افغان کارکوونکو او د هغو د کورنیو له ایستلو مخکې به له افغانستانه ونه وځي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې پاول پین فاترنګ چې 22 کال د بریتانیا په سمندري ځواک کې خدمت کړی او په 2006 میلادي کال کې د هلمند په جګړه کې هم ګډون کړی په کابل کې د زیګون په نامه د حیواناتو د ساتنې مرکز جوړ کړی دی چې د 3 ښځینه وترنرانو په ګډون ټول 25 کارکوونکي لري. ښاغلي پین فیټرنګ ویلي دي چې غواړي دا کارکوونکي او د هغوی د کورنۍ غړي په بریتانیا کې د کډوالو په څیر ومنل شي ځکه د ده په وینا ښایي طالبان پر دې مرکز ځکه برید وکړي چې د بهرنیانو د مرستو په پیسو جوړ شوی. د طالبانو ویان په دې اړه چې آیا افغانان په بهرنیو غیر حکومتي موسسو کې کار ته دوام ورکولی شي که نه د رویټرز خبري اژانس پوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. ناټو له افغان چارواکو سره خپلې ټولې مرستې وځنډولې. د ناټو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان روان ستونزمن وضعیت په اړه یوه اعلامیه کې ویلي چې افغانستان کې هر راتلونکی حکومت باید نړیوالو مکلفیتونو ته غاړه کیږدي خو وايي د روانو شرایطو له امله یې له افغان چارواکو سره خپلې ټولې مرستې ځنډولې دي. د ناټو هیوادونو وزیرانو افغانستان کې په ټولو خواو غږ کړی چې د یو ټولګډونې حکومت جوړولو لپاره کار وکړي چې د میرمنو او لږکیو په ګډون ټول پکې برخه ولري او افغانستان بیا هیڅکله د ترهګرو لپاره د خوندي پټنځای په توګه ونه کارول شي. په اعلامیه کې هم دا ډول له طالبانو غوښتل شوي چې له کابله د بهرنیو اتباعو او هغو افغانانو ته چې غواړي له دې هیواده ووځي د وتلو اجازه ورکړي.
بلوچستان کې پر چینایي وګړو برید 2 ماشومان وژل شوي او 3 ژوبل دي. د بلوچستان ایالتي ویانو د پاکستان امنیتي چارواکي وایي چې په دې ایالت کې د چینایي وګړو د سپرلۍ پر یوه موټر د انتحاري برید په نتیجه کې 2 ماشومان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. دا حمله د بلوچستان د ګوادر بندر په سیمه کې شوې ده. د پولیسو په بیان کې ویل شوي دي چې په دې برید کې چینایي وګړي برسیرن ټپیان شوي دي. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. او ایران وایي تیر کال د جبري ودونو شمیر زیات شوی. ایرانی چارواکو د تیر کال په ترڅ کې د جبري ودونو د شمیر د زیاتېدو خبر ورکړی. د ایران د احصایې د مرکز د راپور له مخې تیر کال د 2019 کال پرتله د 1014 کلونو ترمنځ د عمر لرونکو نجونو په ودونو کې په سلو کې 10.5 زیاتوالی راغلی. په دې راپور کې راغلی دی چې له دې ډلې څخه په 2020 کال کې 1,309 نجونو ودونه کړي. په داسې حال چې دا شمیر په 2019 کال کې 28,393 وو. په ایران کې د واده قانوني سن د نجونو لپاره 14 او د هلکانو لپاره 15 کاله دی. خو په دې هیواد کې تر دې د کم عمر لرونکو ماشومانو ته هم د پلار په خوښه د واده اجازه شته. قدرمنو لیدونکو، دا د نن ورځې مهم او وروستي خبرونه. تر بیا ښه وختونه.